څو میاشتو را په دې خوا په بېلابېلو بهرنیو هیوادونو کې وخت نه وخت د افغان سولې په پار غونډې جوړیږي. تېره ورځ د ملي شورا دواړو مجلسیانو په ګډه د ولسمشر تر وینا وروسته د ملي شورا په فوقالعاده غونډه کې د جرګې دواړو غړو د رایو په بشپړ اکثریت سره د افغانستان اسلامي جمهوریت نظام امنیتي او دفاعي ځواکونه او په هیواد کې د تلپاتې سولې د تامینولو لپاره غوڅ ملاتړ اعلان کړ. دا چې نړیوال او د سیمې هیوادونو د افغان سولې په اړه څه نظرونه لري، د سیاسي دهلیز په خپرونه کې پرې نن بحث کوو. زه اسماعیل مومند په خپرونه کې راسره میلمانه ده د مشرانو جرګې غړی ښاغلی ډاکټر انارکلي هنریال صاحب، مننه چې وخت مو راکړ. د سولې په برخه کې به ښکېل لوري د ډسمبر تر 11 پورې کوم سیاسي توافق ته ورسیږي؟ د لوی او بخښونکي خدای په نامه سلامونه نیکې هیلې تاسو ته، ډېرو قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو ته. لومړی له هر څه خپل مسلح قوتونو نه ملاتړ کوم او زموږ ملاتړ همیشه به دوی سره وي. د دوی هغه قهرماني چې د افغانستان خلکو او خاورې په خاطر کوي، د افغانستان خلک به هیڅکله هیر نه کړي او موږ همیشه دوی ته دعاګانې کوو او د دعاګانو خاطر د دوی نه ملاتړ کوو. 11 د سپتمبر ډېر نږدې ده او تقریبا لږ وخت ورته پاتې ده او دا چې سوله هغه وخت کېدی شو چې موږ یو څه نتیجه ولرو چې طالبان مذاکره میز ته کېناسته او دوی هغه یعنی د سولې تعهدات ته ژمن وو. څرنګه چې موږ عملا ګورو، څه چې عمل کې ګورو، طالبان ډېر علاقه نه لري چې د مذاکراتو هغې نه مخې ته لاړ شي او دا خوا چې جمهوریت نظام ده، دولت د خلک د ټول سولې ته ژمن دي، سولې ته متحد دي او د سولې غږ هم لومړی وال دې خوا پورته شو. یوازې دا نه چې طالبان همیشه مونږ متهموي چې مونږ سوله نه غواړو، یعنی د افغانستان دولت سوله نه غواړي، خو دا زه ردوم. تقریبا 10 کالونه ډیر کیږي چې دلته د سولې هلې ځلې روانې دي. اول فکر کوم یو کمیسیون ایجاد شو چې په راس کې مرحوم پخوانی د افغانستان پخوانی ولسمشر حضرت سبقت الله مجددي د دې په راس کې و. هغې نه وروسته د سولې مشورتي لویه جرګه وشوه، د سولې مشورتي د افغانستان او پاکستان د امن جرګه وشوه. بیا هم کله چې د سولې مشورتي لویه جرګه وشوه په هغې کې د خلک تصمیم ونیو، یعنی تصویب کړ تر څو چې باید موږ د سولې عالي شورا ولرو. د سولې عالي شورا ملره او په دې کې جهادي مشر بیا هم د افغانستان مخکینی ولسمشر استاد رباني د سولې د لارې قرباني و چې په شهادت ورسید. هغې نه وروسته بیا هم د اول وار په 2018 کې د افغانستان ولسمشر لخوا د کابل کنفرانس کې د سولې طرحه ارائه شو تر څو چې نړیوالو ته چې موږ دغه طرحه لرو او د جنگ د افغانستان د حل لاره نه ده، باید د سولې مخې نه مخې ته لاړ شو. وینه په وینه هېڅکله نه انځل کېږي، همیشه موږ وینه په اوبو انځو. د دې په خاطر جګړه هېڅ بریالی نه لري، سوله هېڅ بایلونکی نه لري. هغې نه وروسته بیا هم نړیوال په دې کې هلې ځلې وکړې، بالاخره د سولې پروسه شروع شو. لیکن کله چې د سولې رسمي پروسه شروع شو، مذاکراتي ټیم د دواړو تعیین شو، موږ دې نه کوم نتیجه نه لرو. په دغه پروسه کې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ یو موافقتنامه په دوحه کې امضا شو چې متاسفانه دغه موافقتنامه ډیر اول نیمګړتیا یې دغه ده چې په دې کې د افغانستان حکومت او خلک پام کې ونیول نشو او دا یو لویه خلا په دې کې وه. هغې نه وروسته هغه تعهدات چې په دې کې امضا شو، دې خوا د هغه د طالبانو هغه زندانیان چې 15,000 کس تقریبا 6,000 کسان په هغې کې 400 هغې نه ډېر هغه زندانیان و چې لویه جرګه په دې کې تصمیم ونیو چې خوشي شي. دا خوشي شول او څرنګه چې ګورو خارجي هغه خارجي نیرو چې په افغانستان کې ووتل او په آخر هغې کې دي، دا ټول هغه ژمنې وې چې عملي شوې. لیکن د طالبانو لخوا چې هغوی تعهد کړی و چې
یعنی هغه شل یا 21 تروریستي ګروپونه چې د هغوی سره رابط قطع کوي چې نه که تاوتریخوالی کم کیږي، تاوتریخوالی ډیر شو. کله چې د دوحه توافقنامه امضا شو، اول عملی ګامونه یې دا و د طالبانو لخوا چې هدفمند قتلونه شروع شول، په دې کې ښځې، نارینه، سیاسیون، مدني فعالان، مطبوعاتي فعالان یا خبرنګاران په دې کې قرباني شول. هغې نه وروسته موږ ګورو نن جنګ ډیر شدید ده. خو بیا هم زه په دې کې ټینګار کوم چې د افغانستان د حل لاره همغه سوله ده، سیاسي توافقنامه ده، او په دې کې باید څوک چې افغانان دي طبعا د دولت لخوا د مسایل، یعنی د افغانستان د خلکو لخوا د تعهد موجوده. خو زه د طالبانو نه غوښتنه کوم چې هغه طالبان چې افغانان دي د افغانستان ویرانول یا ویجاړول د هیچ چا په نفع نه ده. مونږ باید اوس که خارجیان یو بهانه و هغه ووتل، اوس افغانان خپل منځ کې پاتې باید یو سره یو شو او خواته هغه شبکې چې نړیوال شبکه غواړي افغانستان د جنگ میدان اوسي، باید هغې سره مشترکه مبارزه وکړو. زمونږ جنگ بیا هم زه د غږ نړیوالو باندې کوم چې زمونږ جنگ زمونږ کورنۍ جګړه نه ده. دا جګړه مونږ باندې ټپل شوی ده او مونږ مجبور یو چې دفاع وکړو. په مطبوعاتو کې تاسو ویل چې دغه جګړه په موږ باندې ټپول شوې، دا د چا لخوا په موږ باندې ټپول شوې؟ دا هغه تروریستي شبکې دي. د افغانستان جګړه یعنی د کورنۍ جګړه نه ده، دلته جنگ کوي د خپل منافعو په خاطر. او ځینې هیوادونه طبعا په دې کې ښکیل دي. نن چې جګړه ډیره شدیده روان ده په افغانستان کې، متاسفانه موږ د نظامیانو او ملکیانو نه په افغانستان کې شهیدان لرو، زخمیان لرو، هر ورځ تلفات لرو. د دې جګړې عامل ځینې هیوادونه د دې شاته دي او دوی عملا تمویل کوي طالبان. ځینې هیوادونه دي، د یو هیواد نوم اخلم چې نن واضح عملا علني د افغانستان په جنگ کې دخیل د پاکستان ده او په دې کې نړیوال هم پوهیږي. اخوا مدرسو کې دوی یعنی یو اصطلاح ده په دری کې مغزي شستشوی مغزي کیږي او تمویلیږي او د هغې لخوا د لیږل کیږي تر څو افغانستان کې جګړه وکړي. متاسفانه همسایگان همیشه باید ښه روابط ولري. څه د هیوادونو په سطحه دي، په هر سطحه کې چې وي، کله چې د همسایه نوم اخیستل کیږي د دې مفهوم ورکوي چې د نیکو روابط باید د دوی په منځ کې وي. لیکن متاسفانه د افغانستان په 43 کاله جګړه کې او بعد د هغې نه هم پاکستان هغه هیواد و چې په دغه جګړه کې لاس لري او همیشه افغانستان سره دوګونه سیاست کوي چې دا سیاست د حل لاره نه ده او موږ باید د پاکستان سره سوله وکړو. بله مسله دا ده چې په دې کې باید نړیوال هغه هیوادونه چې موږ سره په دغه 20 کالو کې مرسته کړې دي، که نن موږ د افغانستان ارزښتونو نه وایو، لاسته راوړنې نه وایو، دا هغه مشترک قرباني دي چې لاسته راغلي دي. په د افغانستان جګړه کې د تروریزم په مقابل کې خارجیان هم جنگ کړي دي او هغوی هم په دې کې ځانونه له لاسه ورکړي دي. آیا امریکا له افغانستان څخه د پخې ویستلو په لټه کې ده؟ امریکا اول خو زه هغه مرستې چې امریکا افغانستان سره کړي دي په 20 کالو کې زه مننه کوم. په مختلفو عرصو کې څه نظامي ده، څه ملکي ده او څه بیا رغونه کې افغانستان سره مرسته کړې. 20 کاله په دغه هیواد کې وو. یعنی دایم لپاره یو هیواد نشي کولی چې په یو هیواد کې پاتې شي. لیکن د خوښي ځای دا ده چې بعد د دې نه چې امریکا د افغانستان نه د وتلو په حال کې ده او آخرین هغې دي، خو دوی د افغانستان او د متحده ایالاتو همکاریو یو نوی فصل ته ځي. دوی افغانستان سره تعهد کړی خپل همکاري او مرسته ته دوام ورکوي، خو یوازې د دوی نظامی حضور په افغانستان کې ونه اوسي. د سرتاسري امنیت او سولې لپاره په هیواد کې د میشتو قومونو رول څومره اغېزناک دی، څومره دې برخه ته کار شوی؟ البته زه هغه اول هرات نه شروع شو، مخکې د دې نه کله چې په افغانستان کې جګړه ډیره شوه په مختلفو سیمو کې د خیزش مردمي په نوم
خلک ووتل، خپل مسلح قوتونو نه ملاتړ وکړل، او که تخار ته لاړ شو، که مختلفو ولایات ته لاړ شو، طالقان ته دوی خوا په خوا خپل مسلح قوتونو سره په لومړۍ کرښه کې لاړل او د افغانستان دفاع په خاطر. یعنې د دوی هغه ښیي چې د افغانستان خلک د هر ظلم په مقابل کې یو غږ دی او یو غږ پورته کوي. همداسې د هرات خلک غږ چې د تکبیر یا الله اکبر په نوم پورته شو، چې په کابل، خوست، هغې نه وروسته نیمروز، جلال آباد، پروان، نورو ولایاتو کې هم خلک غږ پورته کړ او خپل مسلح قوتونو نه یې ملاتړ وکړ. او هغه جګړه چې موږ باندې ټپل شوی ده د بهرنیو لخوا، د هغوی په مقابل کې غږ پورته کړ. دا په خپله ښیي چې د افغانستان خلک ډېر اساسي نقش لري. خلک په دې پروسه کې د خلک زور د خدای زور ده. یعنې دا یو متل ده چې واقعا کله چې خلک د افغانستان د دفاع لپاره خاطر غږ پورته کوي، دا رول لري. او دا په تاریخ کې تکرار شوي دي که افغانستان خپل یووالی استقلال راسته راوړل، د افغانستان د خلک شجاعت او ودرېدل و. اوس بیا هم هغه د افغانستان جګړه یو ډیره اساسه او تاریخي پروسې ته رسیدلی چې په دې کې زه فکر کوم د افغانستان بقا مطرح ده. او د افغانستان د بقا په خاطر د قومونو یووالی، د افغانستان د خلکو یو غږ ډیر مهم ده. چې موږ نن ګورو چې د افغانستان خلک که هزاره د زی په هلمند کې جنګ کوي، که هلمندی د بدخشان کې جنګ کوي د افغانستان د خاورې دفاع په خاطر. دا په خپله د دې ښکارندوی ده چې په دې کې د خلکو یووالی اساسي رول هم لري، او باید د افغانستان خلک په دغه اساسي مرحله کې سره یو لاس شي او یو غږ شي. که هر څه د سیاسي لحاظ نه هر څه مختلف نظرونه لري، د یو په یو هیواد کې کله چې د دموکراسي وي، د دموکراسي اساسي مسله دا ده چې هر وګړی حق لري خپل غږ پورته کړي، څه اپوزیسیون وي څه حکومت وي. لیکن نن هغه مرحله ده چې که په هر موقف کې یو، هر موقع که معین یو، وزیر یو، وکیل یو، سناتور یو، په هر موقف کې یو، لیکن موقفونه مو یو خواته که د مدني فعالان یو مشترک موقف لرو چې هغه د افغانستان د خاورې نه دفاع ده، مسلح قوتونو نه ملاتړ ده. دا زموږ ټول او ستاسو یو مشترک موقف ده. افغان حکومت د اوربند شرط لري او طالبان د څه باندې 2000 طالب بندیان ازادېدل او د مشرانو نومونه د تور لیست څخه ویستل دي. په دغسې نازکو حالاتو کې باید کوم لوري په خپل شرط کې نرمښت راولي؟ زه فکر کوم اوربند د افغانستان د هر وګړي غوښتنه ده، زموږ هم ده. کله چې موږ د مذاکره میز کې کینو، هر ورځ تلفات هم ورکو، ګرچې مذاکره هغه رقم چې استراتیژیک او منظم مخې ته تله لا نړه، یعنی دغه پروسه کامیاب نه وه. خو په هر صورت باندې کله چې موږ مذاکره کوو باید اوربند وي، د دې په خاطر چې که یو خوا موږ وژنو او بل خوا کینو وژل کیږي، بل خوا کینو مذاکره کوو، د کوم نتیجې ته نه رسیږي. زه هم د جرګې یو غړی وم کله چې د زندانیانو د خوشو کېده مسله وه. یوازې مې مثبت رایه نه دی ورکړې، ما کمپاین وکړ د دې په خاطر چې هغه جګړه چې په افغانستان کې ده هغې ته نور د پای ټکي کېږدو. زموږ په کمیټه کې ځینې کسانو، ځینې نه شاید ډېر کسانو چې دوی د بندیانو خوشي کېدل مخالف و. کله چې زه اوس فکر کوم هغوی حق په جانب و، د دې په خاطر چې ما اوس مونږ ګورو هغه زندانیان چې خوشي شول، تعهد یې کړی و چې مونږ جنګ ته نه ځو، لاړل د جنګ میدان ته. د دې په خاطر کله چې مونږ وایو، زه د دې په خاطر د دې ته مې کمپاین وکړ چې خوشي شي، یعنی رایه مې مثبته ورکړه. زما دلیل دا و چې سوله قرباني غواړي، شاید هغه یو قرباني چې مونږ ورکوو همدا ده، او باید دوی خوشي شي چې لاره همواره شي او مونږ خپل تعهد وښیو، هم طالبانو ته، هم نړیوال ته، هم خپل افغانستان خلکو ته، هغه کسان چې د ټولو افغانانو په استازیتوب په دغه جرګه کې وو، چې مونږ غواړو سوله راشي او باید دا خوشي شي. لیکن مونږ نتیجه یې مونږ ولید. دلته ستاسو نظر څه و؟ د 2000 زندانیانو مسله
زه فکر کوم اول دا چې سمه ده چې موږ د خارجیانو یا د متحده ایالاتو د مرستې نه مننه کوو، لیکن د دوی وتل باید هغه وخت دوی وتلي وو چې د سولې مذاکرات یو نتیجې ته رسېدلی وو. هغې نه وروسته دوی به تلي وو د دې په خاطر چې پردی کټ تر نیمه شپه پورې وي، یعنې تر ابده پورې دوی زموږ ذمهوار نه دي. موږ افغانان باید هیواد ته څه وکړو. دوی خو موږ ته وکړل، مالی مرستې وکړې، قرباني یې ورکړل، زموږ دفاعي او امنیتي ځواکونو خواته دوی هم قرباني ورکړل. څه امریکا ده، څه نورو هیوادونه دي چې افغانستان همکاران پاتې شوي دي، مننه کوو. لیکن همداسې راځم د هغه زندانیان خوشي کېدل ته، دا به که کوم نتیجې ته د سولې ونه رسېږو، که دا خوشي شوې یو لویه اشتباه به وي. زه فکر کوم چې موږ باید اول اوربند ته ورسېږو، اوربند نه وروسته تعهد سره طالبان نه غوښتنه کوم چې د مذاکرې میز کې کینی. افغانان دي، باید نور افغان وژنه بند کو، کینی او دغه مذاکره یو نتیجې ته ورسیږي. بیا د دوی زندانیان خوشي کېدل، کله چې د سوله قرباني ده، موږ به دغه قرباني ورکو. هغې نه مخکې به د یو لویه اشتباه وي. او همداسې تور لیست په تور لیست کې زه فکر کوم چې هغه مطالعه چې زه د بین المللي قوانینو نه لرم، په دې کې ټول نړیوال دخیل دي او تصمیم به نړیوال تصمیم وي. لیکن دواړه شرطونه چې طالبان ایښي دي، خو په یو شرط به کېږي چې دوی مذاکرات منظم مخې ته لاړ شي، د مذاکراتو له لارې یو نتیجې ته ورسېږو. د دوحې توافقنامې غوندې نه وي چې موږ د دوحې توافقنامې هغه عواقب اوس ګورو. د بروکسل غونډې د ژمنې پر اساس نړیوال اړ دي چې له افغانستان سره مرستې وکړي. د امریکا وتلو وروسته به دغه مرستې دوام پیدا کړي؟ بله، تیر هفته یعنې موږ تعقیبي غونډه افغانستان درلود چې د افغانستان مالیې وزارت لخوا او اداري امور لخوا مدیریت شوی و، د GCMB هغه کنفرانس چې پروسه کال په ژنیو کې تعهدات افغانستان سره شو، دغه تعقیبي برنامه او د افغانستان گزارش نړیوال همکارانو ته و. نړیوال همکاران نه بیا هم زه مننه کوم چې په دې کې خپل تعهدات تجدید کړل او خپل تعهدات اعلان کړل افغانستان سره چې موږ هغه مرسته چې کوو اوس هم ژمن یو چې افغانستان سره مرسته کوو تر څو افغانستان یو مرحلې ته ورسیږي چې خپل پښو ودرېږي. د دې په خاطر دغه مرستې نوی فصل ته داخليږي او نړیوال خپل هغه مرستې چې 20 کالو کې کړي دي او اوس هم ژمن دي او خپل تعهدات دوی اعلان کړل. که طالبان خپل دریځ ته بدلون ورنه کړي، نړیوال په ځانګړې توګه پاکستان طالبان ونه هڅوي چې د سولې میز ته کښېني، نړیوال باید آیا فکر نه کوي چې شته فرصت به ضایع شي؟ موږ اوس هم زه وایم ناوخت نه ده، ګرچې ډېر فرصتونه په دغه تقریبا 3 کاله چې کېږي د سولې مذاکرات پیل شوي دي، څه ډیالوګونه او څه رسمي مذاکرات کله چې پیل شو له لاسه لاړ دي. بیا هم موږ فرصت لرو چې مخې ته لاړ شو. لیکن په دې کې مهمه مسله دا ده، دا بیا هم اړه نیسي نړیوالو ته، امریکې ته او خواته نور هغه هیوادونه چې افغانستان سره همکار پاتې دي، چې دوی باید سیاسي فشارونه پاکستان باندې راوړي، همداسې هغه هیوادونو باندې چې د افغانستان په جنګ کې ښکیل دي او دوی ټول استخباراتي معلومات لري، فشار راوړي تر څو پاکستان طالبان وهڅوي مذاکراتو ته حاضر شي. کنه جګړه به دوام ولري، جګړه بیا هم د هیچا په نفع نه ده، هره ورځ افغانان وژل کیږي او په دې کې نړیوال نن کوم ځای ته رسیدلی او افغانستان چیرې ده. هغه هیوادونه چې یو ځای افغانستان سره خپل یووالی استقلال اخیستی ده، نن د اقتصادي لحاظ نه، د سیاسي لحاظ نه، د هر لحاظ نه په افغانستان په نړۍ کې ډیر پرمختللي هیوادونه دي. که جاپان ته اشاره وکړو او که افغانستان ته وګورو، د افغانستان جګړه سمه ده، د افغانستان جګړه هم دلایل لري. یو اساسي مسله د افغانستان استراتیژي موقعیت ده، د افغانستان منابع دي،
دا ټول هغه مسایل دي چې ځینې هغه هیوادونه چې د دوی منافع په خطر کې دي نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. د دې په خاطر سیاسي فشارونه په دغه پروسه کې مهم ده. نړیوال باید دا فکر ونه کړي چې د افغانستان جګړه د کورنۍ جګړه ده. ټول پوهیږو عملي زموږ عادي خلک نن سند لري د افغانستان جګړې نه چې په دې کې کوم هیوادونه دخیل دي، کوم قوتونه راځي، کوم هیوادونو نه په افغانستان کې جنګ کوي. او زموږ استخبارات ټول اسناد لري او اسناد هم مکرره نړیوال ته ارائه شوي دي. زما هغه غوښتنه بیا هم نړیوال ده چې سیاسي فشارونه جدي کړي، تحریمونه د وضع کړي هغه هیوادونو باندې چې نن د افغانستان جګړه په دغه مرحله باندې رسولی ده. د سولې د خبر د راتلونکي په اړوند لپاره افغان حکومت باید له کوم دریځه کار واخلي تر څو یې مثبته پایله ورکړي؟ زه فکر کوم افغان حکومت او خلک، افغان حکومت چې زموږ د خلک استازی ده، سولې ته ژمن دي. او بیا هم تکرار وایم چې د زندانیانو خوشي کېدل دا هم یو مسله وه چې د افغانستان حکومت او خلک په دې ته مثبت هغه وښودله تر څو د سولې ته لاره همواره شي. خو اوس مهمه دا ده چې زموږ مذاکراتي ټیم دوحې ته ځي، میاشتې په دوحه کې پاتې دي، خو بیا هم که دوی کوم مجلس په څو اونۍ بعد نیسي هغه مجلسونه بې نتیجې مجلسونه دي او کوم اساسي هغه مجلسونه نه دي. د دې په خاطر بیا هم طالبان باید دې ته تعهد وکړي او حاضر شي د مذاکراتو میز ته. اگر چې هغه مذاکرات چې د لوړپوړو چارواکو ترمنځ د افغانستان او د طالبانو د ټیم کې وشول، که ایران کې و که قطر کې و، ښه مجلسونه و زما له نظره. زه فکر کوم چې باید که طالبان غواړي یعنی سولې ته ژمن دي واقعي هغه باندې کېدني. هغه اختلافاتي نظر چې د دواړو طرف ترمنځ ده، افغانستان یو اسلامي جمهوریت ده او تقریبا 99% په افغانستان کې مسلمانان دي. که دوی ځینې مسایل خپل منځ کې دوی فکر کوي چې د اسلامي لحاظ نه هغې باندې بحث وشي، دا د دې حل لاره د مذاکره میز ده. د افغانستان جګړه ټول نړیوال اسلامي علما ناروا بللی ده او نړیوال اسلامي کنفرانسونو کې دوی ایلی دي چې د افغانستان جګړه روانه ده، که طالبان ایله چې افغانستان اشغال شوی ده، په دې کې خارجیان دي، امریکایان دي، دوی ووتل. پس اوس جګړه د څه شي په خاطر؟ د افغان وژنې په خاطر، یو بل ووژنو. د سولې فرصت افغانان له لاسه ورکړي، څه باید وشي؟ زه فکر کوم سولې بیا هم زه تکرار وایم چې فرصت له لاسه لاړ نه ده. اوس هم ژمن یو مذاکراتو ته، سولې ته. سمه ده، بیا هم زه وایم چې مونږ یو نیابتي جګړه کې یو، باید خپل ځان نه دفاع وکړو. مونږ باندې که تیری کېږي مونږ د دې حق لرو چې ځان نه دفاع وکړو. او هغه ساحو کې چې اوس د طالبانو د پوښښ لاندې دي او مستند اسناد مونږ ولید، هغه شیان چې شایدي مونږ هغې باندې بحث نه کوو، هغه مستند اسناد چې مونږ ولید هلته بشري حقونه نقض شوي دي او هره ورځ نقضیږي. د دې په خاطر سولې ته فرصت شته. مونږ ژمن یو، سوله غواړو، هر افغان سوله غواړي. پرون په دا څو ورځو کې چې د هغه غږ پورته شو، د الله اکبر غږ پورته شو، ماشومان اته یې چې مونږ خپل مسلح قوتونو نه ملاتړ کوو، خو خواته یې سوله غواړو. باید سولې ته هلې ځلې وشي. تیر هفته مونږ یو ناست هم درلود د افغانستان ولسمشر سره، سیاسي او جهادي رهبران. په هغې کې هم د ټولو تاکید دا و چې مونږ سولې ته ژمن یو، باید جدي تلاش وکړو. خو لیکن بیا هم دې ته اشاره کوم چې په دې کې زموږ کورنۍ جګړه نه ده، باید سیاسي فشارونه د نړیوالو لخوا باید د طالبانو ته او د طالبانو حامیانو ته سیاسي فشار ورکړل شي تر څو هغوی په تعهد سره مذاکرې میز ته حاضر شي. د خلیلزاد ماموریت څنګه ارزوئ؟ زه فکر کوم هغوی به هلې ځلې کړي وي، لیکن څه چې په دغه 3 کالو کې روان و د سولې په نوم، د سولې پروسې په نوم،
هغه کوم بریالیتوب نه درلود. پرته د دې نه چې بریالیتوب نه درلود، جګړه ډیره شدیده شوه او اوس هم مونږ کله چې دلته خبرې کوو جګړه ډیره شدیده په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې روان ده او دا کوم نتیجه نه درلود. زمونږ غوښتنه د متحده ایالات نوی کله چې د دوی ټاکنې وشوې نوی حکومت منځته راغله دا و چې دوی باید یو بررسي وکړي د دوحې توافقنامې نه، چې دوی هم وویل چې د اول د دوی هم دغه څرګندونې وي چې د دوحه توافقنامه کامیابه نه وه، باید دوی باندې یو بررسي وشي، یو تجدید نظر وشي. لیکن هغه مسله همداسې پاتې شوه او اوس د نړیوال په سطحه اصلا د دوحې توافقنامې څوک مسله یادوي نه چې ولې دا توافقنامه هغه تعهدات چې دواړو ترمنځ و دغه کامیاب نه و، تعهدات یو طرف عملی شو یو طرف پاتې شو. که طالبان په خپل دریځ ولاړ وي آیا د ترکیې ناسته په راتلونکي کې جوړېدای شي؟ زه فکر کوم چې هره ناسته چې کیږي څه په ترکیه کېږي څه په هغه هیوادونو، اول خو زما غوښتنه دا ده دا ناستې هغه هیوادونو کې وشي چې کاملا طرف نه وي، بېطرف وي، چې د دې نتیجه به ښه وي او په دې ناستو کې باید د نړیوال سازمان یا هغه بېطرف هیوادونه چې کاملا بېطرف دي منځګړیتوب یا میانجګري ډېره مهمه ده چې منځ کې موجود وي. دوی په خپل په سترګو وګوري چې د دواړو ترمنځ څه بحث کېږي، څوک سولې ته ژمن دي څوک نه دي، څوک خپل تعهدات باندې درېدلي دي څوک نه دي. دا ډېره مهم ده. موږ د غواړو چې هره ناسته چې کېږي او هره توافقنامه چې د افغانستان دولت یا حکومت او طالبانو ترمنځ کېږي باید قوي ضمانت، بین المللي ضمانت به ولري. د دوحه توافقنامه باید تکرار نشي، قوي ضمانت ولري او خواته دغه ناستې چې کېږي او د نړیوال سازمان یا بېطرف هیوادونه منځګړیتوب یا د هغوی د نظارت لاندې باید وشي چې ملامت او سلامت معلوم شي. د استانبول د غونډې ځنډېدل د سولې په روان بهیر څه اغېزه درلودلی شي؟ استانبول ناسته یو ناسته وه که وشي هغه ناسته د دې په خاطر کېده چې د سولې پروسه سولې مذاکراتو ته یعنی یو هغه ورکړي چې سولې مذاکرات سریع شي، جدي طالبان حاضر شي مذاکراتو میز ته کېدني. د دې په خاطر د طالبانو نوم اخلم چې دوی حاضرېږي نه، د افغانستان حکومت دې ته ژمن دي او مذاکراتي ټیم د دوی هره موده حاضر ده چې مذاکرات وکړي. دوی باید یعنی دغه پروسه سریع شي. هغه یو تشریفاتي ناسته و نه یو تصمیم نیونکې ناسته د استانبول ناسته او هر یو ناسته چې د مذاکراتي دواړو ټیمونو نه باندې کېږي هغه ناستې دي چې په مسایلو باندې بحث وشي او دوی غوښتنه دا ده چې باید مذاکرات د سریع شي. که بیا هم د استانبول ناسته وشي ښه به وي، که ونه نشي مهمه مسله دا ده چې باید فشارونه په دې باندې وارد شي چې مذاکرات باید جدي دوی مذاکرات ته حاضر شي او مذاکرات ته کینی. کوربه هیواد د افغان سولې د بیا جوړېدونکې غونډې دپاره کورا نیټه نه ده ښودلې. د نیټې نه ښودل د څه په معنا؟ بیا هم دا مسئلې ته ځو چې اول خو اعلان شو چې اختر نه وروسته به هم د لوړپوړو یو ناسته به وي، هم د طالبانو هم د افغانستان نظام جمهوریت نظام به یوه ناسته ولري چې د مخکې ناسته چې دوی په قطر کې درلود د هغې تعقیبي ناسته به ولري او دې باندې به تاکید وشي، ځینې مواردو باندې بحث به وشي تر څو مذاکرات هغې شي یعنی مذاکرات سریع شي. لیکن دا چې نیټه دوی نه دی ښودلی، واضح نیټه موجوده نه ده. بیا هم دا زو هغه مسئلې ته چې دې کې زه فکر کوم چې طالبان حاضر نه دي چې کېني او طالبان ډېر غواړي چې د نظامي له لارې نه مخې ته لاړ شي. بیا هم زه دا وایم چې په افغانستان کې نظامي هغه بریالیتوب نه لري. نننی افغانستان پرون افغانستان نه ده،
نن هغه افغانستان چې مونږ ګورو هر څوک یو غږ لري، حتی یو ماشوم غږ لري، ښځې، نارینه، سپینګیري. نن د افغانان ټول افغانان پرته د دې نه چې تحصیل نه لري، پرته د دې نه چې کوم موقف ده که نه ده، په سیاسي مسایلو کې دخیل ده. که نن مونږ یو کس ګورو چې په خپل یو میوه خرڅوي سړک باندې، سیاسي بحث کوي او سیاسي نظر ورکوي. که یو چا ګورو چې کالي ګنډي، خیاط ده، هغه هم دا خبره کوي. د دې په خاطر نننی افغانستان پرونی افغانستان نه ده. مونږ باید نننی افغانستان واقعیتونه په لیدو سره کینو، یو تصمیم ته ورسیږو چې د افغانستان 43 کلنۍ جګړې ته د پای ټکی کېږدو. که بیا هم دا جګړه یعنی دا جګړه دوام ولري او د سولې پروسه کوم نتیجې ته ونه رسیږي، زه نړیوال ته یو پیام لرم. پیام مې دا ده چې د افغانستان جګړه افغانستان کې نه پاتې کېږي. هغه د افغانستان به د جنگ میدان وي او دا جګړه به سیمې هیوادونه او نړیوال هیوادونه به تهدید کړي. نور نړیوال باید دې ته متوجه اوسي چې نور افغانستان باید د اسامه غوندې کسان ځای ونه اوسي، چې دغسې شبکې دلته رسما ځای ونیسي او رسما د افغانستان نه فعالیت وکړي. افغانستان به یو خطر زنګ د نورو هیوادونو ته اوسي. د دې په خاطر مونږ فرصت لرو، فرصت مو له لاسه نه دی ورکړی. که د سولې روان بهیر ناکام شي او دواړه لوري کوم توافق ته ونه رسي، څوک به ډېر تاوان وکړي؟ تاوان د افغانستان خلک تاوان کوي، دواړه طرف. کله چې جګړه وي تاوان ده. بیا هم زه وایم یو مسئلې ته زه بیا هم تاکیدا اشاره کوم، افغانستان نظام، جمهوریت او خلک طرف نه دي. مونږ طرف نه یو. مونږ آرام خپل ځای کې یو. مونږ باندې جنگ ټپل شوی ده، نیابتي جنگ ده. ما مخکې به خپل خبرو کې وویل زه طرف نه وایم، وبخئ مخکې مې طرف وویل، طرف نه یو. مونږ دفاع کوو او دفاع زمونږ حق ده. مشروع دفاع د خاورې نه کوو، د نړیوالو هغه تروریستي شبکې مقابل خپل خاورې نه دفاع کوو، دا زمونږ حق ده. د دې په خاطر په دې کې طبعا کله چې جګړه دوام ولري یوازې افغانستان ضرر نه کوي، یوازې د افغانستان په روانه قضیه کې پاکستان څنګه تعریفوي؟ ما مخکې اشاره وکړه چې پاکستان ډېر نفوذ لري طالبانو باندې او مونږ ګورو هر ناسته چې په دوحه کې ختمیږي یا یو تصمیم ته ځي، د طالبانو مشران سفر کوي پاکستان ته. کورونه یې په پاکستان دي، اکثریت فامیلونه یې په پاکستان کې دي او پاکستان جدي نفوذ په دغه کې لري. یوازې دا نه چې د سیاسي لحاظ نه بلکې دوی هلته ټول تروریستان په پاکستان کې تمویلیږي، تجهیزیږي او دا خاورې ته راوستل کېږي. پاکستان باندې غږ کوم. ډېره زیاته مننه. دا جګړه د حل لاره نه ده. راځئ تاسو همسایه هیوادونو یو، همسایه هیوادونه باید ښه اړیکې خاوندان وي، نه دا چې یو هیواد د بل هیواد نه ضرر وکړي. مننه تاسو. ډېر زیاته مننه چې وخت مو راکړ. مننه تاسو. درنو لیدونکو، دا اوس موږ د دې ونې خپرونه تر بیا چې زه اسماعیل مومند ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم. په الله مو سپارم.